د اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر کونړ ته د سفر پر مهال لومړی د دې ولایت له دیني عالمانو، قومي مشرانو او مجاهدینو په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته او دلته یې د عامو خلکو ستونزې واورېدې. زمونږ دا عمومي سړک چې نورستان ته تللی دی 2-3 ځلې د منظورېدو اوازه هم راله او دا ځلې قرارداد هم موږ ولیده، خو که په دې برخه کې لږ عجله وشي او تاسو ته د مدعي په سترګه او د وکیل په سترګه هلته ودرېږئ چې د دې کار ابتدا زر وشي او کار پې زر شروع شي، نو د دې به ډېر زیات خیر وي او موږ او ټول ولس به تا ته دعا هم کوو. او دلته ورته ولسونه زیر دی چې هېڅوک دلته غلط قدم د اسلامي امارت خلاف په هېڅ یو نامه باندې نه ځای لرو نه له ځای ورکوو او انشاءالله نه پکې ساه اخیستلی شي. د دې نه اطمیناني اوسېږه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر خلکو ته په خپلو خبرو کې وویل د اسلامي امارت مشران د هیوادوالو د هررخیزې هوساینې په لټه کې دي او ولسونه یې د نظام سره همکارۍ ته راوبلل. دا یو نعمت الهي دی چې شرعي نظام په دې ملک باندې قایم دی او شرعي نظام هر چا ته خپل حقوق ورکوي، حتی حیواناتو ته خپل حقوق ورکوي، اشجار او ونو ته خپل حقوق ورکوي، انسان او مسلمان ته خامخا خپل حقوق ورکوي. نو دغه اسلامي نظام شکر واسي او ملاتړ وکړي. مولوي نجیب الله حقانی دا هم وویل د مخابراتو وزارت په 10مه پروژه کې 19 مخابراتي پایې کونړ کې له انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاوو بې برخو سیمو کې په پام کې نیول شوي. دا چې کومې ساحې محرومه دي نو په دغه نوې پروژه 10مه پروژه کې موږ د دوی دپاره تقریبا 19 پایې نیولې دي. 19 سایډونه مو دوی دپاره نیولي چې ممکن مختلفې درې او مختلف منطقې هغه د خدماتو نه برخورداره شي او خدماتو ته ورسېږي انشاءالله. کونړ چې تر ډېره بریده پکې ټلیفوني اسانتیاوې شتون لري خو د انټرنیټ فعالیتونه بیا ډېر کمزوري بریښي او انټرنیټ کاروونکي یې د کیفیت د ښه والي او چټکتیا غوښتنه کوي.